بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ګران اوریدونکو ته. زما نوم فضل واحد دی او د یوسفي خیرزاده شرکت د نمایندګانو څخه. زموږ شرکت یوسفي خیرزاده نومیږي چې د ننګرهار ولایت شیخ مصري صنعتي پارک کې موقعیت لري او تقریبا د 15 کلو را په دې خوا د ننګرهار ولایت کې په بېلابېلو نومونو باندې دغه شرکت فعالیت درلوده. د 1990 کال را په دې خوا نو نوموړی شرکت د یوسفي خیرزاده تولیدي شرکت په نوم باندې زموږ تولیدات روان دي چې زموږ تولیدات دي صابون دی، غوړي دي، کنجاړه ده، د سویابینو کنجاړه ده، ورسره همدغسې د سویابینو د پوستکي نه موږ بور جوړوو، هغه هم د غواګانو دپاره کارول کېږي. د پنبهدانې تیل دي او ورسره موږ چې کله د پیکینګ په بخش کې بشکې لرو او بشکې موږ خپله جوړو په فابریکه کې او د صابون دپاره کوم کارتنونه چې زموږ ته ضرور وي نو هغه کارتنونه موږ خپله جوړو. زموږ په کارخانه کې تقریبا 80 نه تر 100 نفر پورې کارګر بوخت دي په کار باندې چې شپه ورځ کار پکې روان وي. 100 شفټه کار دی نو د 80 نه تر 100 نفر پورې کارګر زموږ کارخانه کې موږ سره بوخت دي او د دې سره بیا موږ هر کال د فابریکې نه د باندې بعضې دهقانانو ته چې تیر کال موږ تقریبا 1500 نفرو ته تخمونه توزیع کړي وو. دا د سویابینو تخمونه چې دلته په خپلو ځمکو کې وکري او کوم حاصلات چې بیرته راسته راغلو چې هغه موږ بیرته نه واخلو. یعنې داخل د فابریکه کې موږ سره د 80 نه تر 100 نفرو کارګر بوخت دي او د دې نه بیا بیرون موږ 1500 نفر نور ځان سره بوخت کړي چې دا داسې یو ځنځیري شکل باندې لري چې کله دی دغه تخمونه چې موږ ورته توزیع کړو هغه یې کري او بیرته د هغې سره هغه دوکاندارانو کارونه هم را جوړېږي چې ورنه سره اخلي او نور شی نه کوم شی نه چې د دې د کښت لپاره شی ضرور دي نو هغه هم موږ ځان سره مصروف کړي دي او بیرته چې د دې دغه حاصل راووځي هغه ته نه بیرته موږ اخلو دلته خپله فابریکه کې ورته پروسس ورکوو. سویابینو ته همداسې پنبهدانې ته پنبهدانه خو خیر بل ځای نه راوړو، هلمند نه راوړو، دغه سویابین چې موږ توزیع کوو نو دا موږ بیرته راخلو خپله فابریکه کې ورته پروسس ورکوو چې غوړي جدا کېږي، دا د کنجاړه چې جدا شي دا موږ مقدانو فابریکو ته ورکوو چې هغه یې د چرګانو دپاره دانه جوړوي او پوستکي نه یې ما مخکې مې یاده کړله چې موږ بور جوړوو او دغه غوړي چې کله موږ بیرته تصفیه کړو چې زموږ او ستاسو د خوراک دپاره جوړ شي د هغې هغه کومه ګیچه چې پاتې کېږي هغه ګیچه موږ بیا بیرته په صابون کې استفاده کوو. دا خو داسې یو خبره ده چې د ټولو کارخانو چې دغه په افغانستان کې جوړې شوي دي د دې ټولو موخه همدا ده چې هم د خپل ځان دپاره یو څه ګټه واخلي او هم د دې هېوادوالو دپاره چې موږ د خارج د دې احتیاجاتو نه راخلاص شو او کوشش دا وکړو چې هغه څه چې موږ ته د خارج نه راتللی هغه موږ دلته په خپل وطن کې تولید کړی شو، د خپلو هېوادوالو ته یو څه اسانتیاوې راولو هم د کیفیت په بخش کې او هم په قیمت کې. زموږ خو داسې محصولات دي چې هغه ټول کور ضرورت دي، لکه صابون دی او صابون هم د کور ضرورت دی چې دا صابون نه غیر د کور پاکوالی نه کېږي. همداسې غوړي دي چې غوړي خو داسې یو شی دی چې دا د ژوند ضرورت او فروشات هم الحمدلله ښه دي، الحمدلله د الله نه راضي یو. نو دا چې په تېرو کلونو کې موږ د دولت سره قراردادونه درلودلي وو هغه وخت کې موږ مارکیټ نه و نیولی، څومره تولیدات چې به زموږ کېدل هغه موږ ټول دولت ته ورکول. نو اوس چې دغه قراردادونه خلاص شوي دي نو موږ اوس کوشش په دې کوشش کې یو چې دغه خپل تولیدات چې څه دي دغه ټول بازار ته انتقال کړو. نو بازار خو الحمدلله موږ نه تقاضا ډېره لري، لکه اوس همدغه روانه نمایشګاه کې ډېر داسې قراردادیان موږ ته راغلل چې موږ نه یې غوښتنه وکړله خو متاسفانه چې دلته اوس دغه د خامو موادو یو څه مشکلات شته دی اوس هم په افغانستان کې. نو الله دې دغه هم رفع کړي. دا د خامو موادو مشکلات چې رفع شول نو انشاءالله زموږ دا کولی شو زموږ فابریکه دا ظرفیت لري چې ټول افغانستان ته زموږ تولیدات ورسېږي.
د خلکو باور خو په افغاني تولیداتو باندې ډیر دی، لکه کوم څه باندې چې افغانان په دې باندې پوهېږي چې دا د افغانستان تولید دی، نو ما چې څومره لیدلي دي هغوی هم دا کوشش کوي چې دغه د افغانستان تولید څخه استفاده وکړي. خو یو خبره مهمه په دې کې دا ده چې اوس زموږ هېوادوال په دې باندې دومره نه پوهېږي چې زموږ په هېواد کې کوم تولیدات موږ لرو فعلا دپاره. نو دغسې نمایشګاګانې چې په مخ وړل کېږي نو د دې د طریقه زموږ ټول هېوادوال په دې باندې پوهېږي او په دې دغه کې چې شراکت هم وکړي، نو د دې نه به خبره کېږي چې په افغانستان کې کوم تولیدات کېږي او په کومو ځایونو کې د دې تولیدات فابریکې شته دی. دغه ټولو نه خبرېږي او انشاءالله زما تقاضا هم ترې هم دغه ده چې کوشش باید موږ او تاسې ټول افغانان وکړو. یو څه که دا زموږ تولیدات دي نو د دې نه باید خلک استفاده وکړي، او که نور تولیدات دي هغه چې د افغانستان تولیدات دي نو هغې نه هم باید موږ او تاسې ټول استفاده وکړو. لکه اوس سیخ جوړېږي په افغانستان کې، نور دغسې شیونه چې دغه څه چې د افغانستان تولیدات دي همدغې نه استفاده وکړو تر څو چې دا زموږ وطن خپله په خپلو ودرېږي او د خارج د احتیاجاتو نه خلاص شو. دغه میډیا او رسنۍ چې دي دا خو ډېرې مهمې دي، په یو د ټول مملکت دپاره ډېرې مهمې، او بالخصوص بیا دغسې نمایشګاګانو کې دغه میډیا ډېر فعالیت لري. موږ چې څومره ګورو، زه خو ډېرو نمایشګاګانو کې موږ اشتراک کوو. نو په هره نمایشګاه کې چې زه ګورم الحمدلله ډېرې رسنۍ راځي او دغه د افغانستان تولیدات ټولو هېوادوالو ته ورپېژني، او بالخصوص د هېواد نه بیرون هم خلکو ته ورپېژني چې په خارج کې هم خلک په دې باندې پوه شي چې افغانستان کوم تولیدات لري په کوم بخشو کې. موږ ترې نه ډېر راضي یو، او هر څوک باید همداسې د میډیا نه باید راضي شي او د میډیا نه منندوی اوسي همیشه دپاره، ځکه چې هغه څه چې هر شرکت والا هر فابریکهدار دا د خپل مارکیټینګ دپاره یو مسؤل ټیم برابروي چې دغه مارکیټینګ وکړي د دې د فابریکې دپاره، او د دې هغه کوم تولیدات چې دي هغه خلکو ته ورپېژني. او میډیا بدون د کوم معاش نه، بدون د کوم لالچ نه دغه مارکیټینګ ورته کوي او د ټولو افغانانو غوږو ته یې هم رسوي، او خلک باخبره کوي چې په افغانستان کې دغه تولیدات موجود دي. داخلي تولیداتو اهمیت خو دا دی چې موږ او تاسو ته خو په دې څو کلونو کې ډېره ښه نتیجه موږ لاسته راوړله چې موږ باندې به دغه دروازه بنده شوله. مثلا د دې پاکستان به یې راواخلو، د دې پاکستان دروازه به بنده شوله، هغه ټول فشارات چې موږ باندې راتللي نو هغه زموږ ستاسو ټول د سترګو لیدلی حال دی. او اوس چې موږ تاسې ګورو نو که اوس دروازه دغه ډېر وخت کېږي چې بند هم ده، نو الحمدلله په افغانستان باندې دومره تاثیرات نشته دی. دا ټول د دې داخلي تولیداتو نتیجه ده چې د افغانانو دپاره یې دغومره سهولتونه برابر کړي دي. راتلونکي کلونو دپاره خو زموږ ټوله پروګرام همداسې دی چې موږ اول خو دومره وکړو چې د خامو موادو ترتیب باید ځان ته برابر کړو، چې یو څه اندازه هم را برابر کړی هم دی، خو متاسفانه بیا هم چې موږ یې د قزاقستان نه راوړو. خو پروګرام داسې دی چې انشاءالله موږ ډېرو افغانانو ته دغه تخم توزیع کړو د دې سویابینو، او د هغې هغه ټول محصول چې بیرته کوم یو دی هغه موږ ترې بیرته راواخلو، محصولات چې څه دي هغه ټول بیرته راواخلو. او بل هم دغه پروګرام دی چې انشاءالله دغه خپل تولیدات چې کوم یو دي د افغانستان ګوټ ته یې ورسوو، او د افغانستان نه غیر انشاءالله چې پروګرام همداسې دی چې خارج ته یې هم ولېږو. موږ په دې باندې باوري یو چې زموږ دغه تولیدات چې کوم یو دي د دې هغه نتیجه ټسټونه چې موږ کړي دي دا د دې خارجي غوړیو په 100 چنده دا ترې نه ښیي، هم که د صابون برخه ده، هم که د کنجاړې دي، هم که غوړي دي موږ سره، نو د دې ټولو هغه نتیجه ماشاءالله ډېره مثبته ده. سویابین نو دا یو دانه ده د لوبیا په شکل باندې، تاسې بیا هلته وګورئ. دا تقریبا د 15 نه تر 18-19% پورې غوړ لري، او د دې غوړ ما چې څومره اورېدلي دي داسې ډېر په اړه یې زه هم خپله معلومات خو نه لرم، خو ما چې څومره اورېدلي دي دا په ټوله نړۍ کې 4م دی که 3م نمبر غوړو کې راځي، د پروټینو منبع ده. او موږ چې کله دغه غوړي تولیدوو نو دغه غوړي بیا د کلسترول نه پاک دي، د زړه ناروغیو دپاره، د شکر ناروغیو دپاره ډېر مفید دي. او یو مهمه خبره دا ده چې دا په کتغ کې جذب نه لري، د استعمال یې لږ دی، نو چې لږ غوړي موږ واچوو په دې کې ډېر کتغ کې موږ کولی شو. کشت و کرخو یې دا د لوبیا په شکل باندې کرل کېږي، لکه د پلو په شکل باندې بېرته هغه د بوټي نه راخیستل کېږي.
بیا نو هغه د تریشولونو په واسطه باندې دغه دانې ته نه جدا کېږي او بوجې کېږي، بېرته بیا فروشات ته ورځي. اوس فعلا دپاره خو ستونزه یې غټه ستونزه یې همدا ده چې افغانان ورسره بلد نه دي. نو چې بلد شي انشاءالله، خو زموږ او ستاسې دغه افغانستان داسې یو هېواد دی چې بچی بچی هم په دې خانۍ باندې پوهېږي. نو انشاءالله په کښت کې به هېڅ مشکلات نه وي او خلک ورسره بلد دي، لکه څنګه چې لوبیا کرل کېږي په همدغه شکل باندې هم کرل کېږي. نو کولی شي چې ډېری افغانان دغه نه استفاده وکړي او ویې کوي.